یو شان دي بیخي مسلې او مسایل د ټول چې کوم دي هغه یو شان دي نو د مسلو په بنیاد چې دي کله رايوځي شي ظاهر خبره رسي دی به د پښتون کام پرستۍ خبره کوي دی به د خپل تاریخ خبره کوي دی به د خپل اقتصاد خبره کوي دی به د خپل پیداوار خبره کوي دی به د خپل اختیار خبره کوي دی به د خپل تاریخ او د خپل قومي تحریکونو او د خپل اتلانو خبره کوي نو تر څو چې دغه کام پرستۍ ته د ځوان نسل تللی دي او دا کتلی دی چې یاره زه به قامي حافظه باندې دا قبضه ده په ما چې شوې ده دا به زه څنګه خلاصوم نو دی به دا سوال راپورته کوي او سوال هسې نه راپورته کېږي سوال هغه وخت راپورته کېږي چې کله د ده په ذهن کې یو خبره راپورته شي یو نیمګړتیا راپیدا شي لکه ځکه اوس فرض که ما په خپل پلار یو سوال کو چې ما سره دا نشته نو هغه ځکه په ما کو چې ما سره هغه نو ما ورته وی چې ما سره نشته ما د بس چل کول غواړي هېڅ خبره داسې نشته چې کنه دا زما دپاره د شرم خبره چې کنه تاسو سوال وکړو ما جواب نه کړی شو ما یو خبره نه کړې شوه زما مشران مې وکړي که دوی ونه کړې شوه تاسو خپله سوچ دومره ښه دی چې کله سوال ورته کوئ نو ظاهره خبره ده چې تاسو به هغه کولی شئ خبره دا ده چې کله سوال اوچتېږي که نه ما څنګه زده وویل دا ستا په ذهن کې دا نیمګړتیا شته چې یاره موږ دونه وخته پورې یو سفر وکړو هغه ولې اوسه پورې لکه زموږ هغه سوال جواب نه شو دی هر ځای کې والی کېږي نو د دې بنیادي دغه چې کوم دی نو هغه پاکستانګیر سیاست دی موږ چې د دې پښتونخوا نه خوښ نو زموږ څه خبره نه شي اورېدلی که د اسمبلۍ په هغې نو هلته زموږ دونه اکثریت نشته خو که بیا موږ کم از کم دلته په دې خپلې پښتونخوا کې دا سوال نه شو حل کولی نه شو جواب کولی او موږ خپل بیت نه شو راپیدا کولی موږ د خپل وټ چې کله کېږي د هغې تپوس نه شو کولی موږ د خپلو مشرانو څخه عذرېدی نه شو او موږ د هغې خپلې رایې تپوس نه شو کولی چې دا رایې دوه ځله ولې غلا شوه په درېیم ځل ولې د غلا کېدو کوشش روان دی زه اکثر لیکم چې مقبوضه پښتونخوا نو ما ته خلک وایي چې دا خو مقبوضه کشمیر دی نو ما ورته تا هغه راوله ورته دې راوله ویې ګوره که دې کې تا ته څه فرق ښکاره شو نو بیا وګوره ده به ورته مقبوضه پښتونخوا نه ویم مقبوضه پښتونخوا ده 15 کال روان دی چې دا مقبوضه ده د هغه زمونږ فکر سره زمونږ تاریخ سره زمونږ اتلانو سره زمونږ جغرافیې سره زمونږ اقتصادي ګټو سره زمونږ ګټې او تاوان سره هېڅ قسم کار نشته چې یو سړی ستا مشر وي او هغه وایي چې زما دې سره کار نشته نو هغه تا له څنګه ګټه وړي نو پاکستانګر سیاست خو ځان له خبره ده خو تا دی چې په خپله پښتونخوا کې کله دا تاوان درکوي او ته د هغې تپوس نه کوې نو دا تپوس په کول غواړي او دا د نوي نسل له پکار دی ګوره سلیم لالا په صوابۍ کې د ځوانانو ته اکثر یو خبره کوي هغه ورته وایي چې یاره تاسو ترڅو خپل تاریخ نه پیژندلی تاسو ترڅو خپل اتلان نه پیژندلی تاسو ترڅو خپل قومي تحریکونه نه پیژندلی تاسو خپل مشرانو سره ولاړ دی او د خپل ځان تپوس هم نه کړی نو دا سوال تاسو نه څوک نشي حل کولی دا سوال به هم تاسو په خپله ځان نه حل کوئ او د هغې د حل څومره وختونه راغلي ګوره چې 15 کاله مخکې یو ځوان و هغه اوس د 10 کالو دی نور ورپسې را روان دي چې د چا ووټ نو د هغه به هم ووټ وشي نو که دغه نوی ووټ هم موږ نه شو اخیستی موږ یې نه شو حاصلولی نو دا زموږ تاوان دی او دا زموږ ټولو شریک کار دی چې موږ په دې باندې هغه ځوان نسل پوه کړو هغه نوی نسل یې پوه کړو چې دا سوال به حل کول غواړي ای کې خو تنظیم نشته د دې مثال خو د ګډو کیسو دی دویم یو ځل لکه اوس ما خپل مثال در کوم ما خپل جون اطلاعاتو کې ټلویزیون کې او په ریډیو پاکستان کې تیر کوم دا درې وړه نازکې محکمې دي خو زما خپل ځان له یو ذهن دی که د بشر نه خبره اورم او که د لوی سړي نه خبره اورم وزني ورته یو ورځ د 1988 چې ولی خان د قومي اسمبلی ممبر نو موږ د پښتو ادبي سوسایټي یو څو ملګري د ماسختن ملاقات لورغلیو په خبرو کې ورته ما وویل چې دا خبره چې زه کوم نو معلوم په شرم راځي او خلک دا وایي چې الیکشن وشي
نو دي 2 یا 3 کسان لاړ شي قانوني اسمبلی ته نو هغه وخندل وایي چې بچي د یو ټرک هندوانو دپاره یو چاقو بس دی د قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی ته ممبران دې دپاره ځي چې هلته خبره وکړي وایي موږ کې که یو قسم وي موږ خبره کوو